سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. فضل شماري والیم او تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن به د انګلیسي سمپل فیوچر ټینس په اسانه او ساده لهجه وایو. موږ سره اوسئ. Simple future tense structure: subject plus will or be giving to plus base form of the verb plus rest of a sentence. Definition yani tarif: simple future tense shows an action which will or will not happen at a particular time in the future. yani future tense yani مستقبل زمانه داس یو عمل مترخی چې په مستقبل کې په یو معلوم ټایم کې وشي یا ونشي. لکه I will attend the class tomorrow. Yeah, I am going to attend the class tomorrow. Simple future tense مهمه خبره the will structure او beginning structure استعمال ده. will structure به هله استعمالو چې کله مونږه اوس پلان وکړو او په نږدې وخت کې عمل کوو. beginning to structure هله استعمالو چې کله مونږ اوس پلان وکړو او ډیر وخت پس اکشن کوو. the beginning to structure استعمالیږي. دا یې ډایګرام ده کوم چې تاسو ګورئ. امید درم چې په درس باندې پوه شوي اوسئ. د نورو انګلیسي ژبې په پښتو کې د ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل فضل شمالیوال سبسکرایب کړئ او د ټلۍ بټن دباو کړئ. مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.